حالانکه 40 کاله 50 کاله د ډمي باندې دا دین خرڅ کړی و، په فسق و فساد و فجر و بې حیایي و باندې، په بې عزتي و باندې دا دین مقابله دې کړی و، دې دین ته دې وخت نه و ورکړی. بیا به هلته تا ته څوک په ژبه دا در جاري کوي چې ورته ووایه جواب ورکړه چې دین مې د اسلام دین ده، حقیقي و رښتونی دین ده. دا به هغه رب تا ته په ژبه درته جاري کوي چې د هغه رب دپاره د دې دین ته وخت ورکړی وي، ځان دې ورباندې پوهه کړی وي. تر مرګه پورې دې سبحانک الله خو مه وایمه، خو چې د میلاد ورځ راسي حلوا پخه کړي ثواب لري. تر مرګه پورې دې الحمدلله کل خو والله خو احد وایمه، خو چې د میلاد ورځ راسي حلوا پخه کړم. دا بله پوښتنه کې فکر وکړه، دا دین خو اسلام می دین ده. ومن نبیک، نبی دې څوک ده؟ الله اکبر. دې کې فکر وکړه، دا نبی دې څونه پیژندلی ده، څونه دې وخت ورکړی ده، دا نبی دې څونه پیژندلی ده او څونه یې پیژنې. او بیا چې رسول الله هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې شکل مبارک درته ښکاره سي او درته وایي ملائکه وي چې وماذا تقول فی هذا الرجل، دې سړي کې څه وایي، دا پیژنې؟ الله اکبر. ما خو د دې پیغمبر د سنتو مقابله په دې دنیا کې کړې وه. ما خو 80 اویا کاله د دې پیغمبر په سنتو شرمېدلی یم. وماذا تقول في هذا الرجل، په دې سړي کې څه وایې؟ زه خو 80 کاله د دې رسول په طریقو شرمېدلی یم. ما خو 80 کاله 50 کاله د دې پیغمبر په سنتو پسخن وهلی ده. ما خو 50-80 کاله د دې پیغمبر خبرو ته په دې سترګه کتلي دي چې دا پیشن نه ده نن زمانه کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر پیشن مې د غربیانو پیشن مخکې کړی دی. وماذا تقول في هذا الرجل، دا که دې خوښه وي که دې خوښه نه وي دا پوښتنه به درنه کېږي. که دې خوښه وي که دې خوښه نه وي د رسول الله صلی الله علیه ځکه چې ته خو دا خو هغه انسان ته ښودلی کېږي چې هغه په رسول الله ایمان راوړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژندلو ته یې وخت ورکړ. نن زمانه کې قسم په الله د موږ په 100 مسلمانانو کې چې پوښتنه وکړي چې رسول الله پیژنې څوک، کوم کتاب ورباندې نازل شوی، د ده سیرت کې څه یې وظیفه وه، څو کاله یې عمر و، د چا زوی و، نسب، اهل بیت، په 100 کې به 2-3 کسان د دې په اړه باندې تا ته جواب درکړي، معلومات به درکړي. الله جل وعلا دې رحم وکړي. اللهم صل وسلم على حبيبنا ورسولنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قسم په الله ګوريه دغه ایمانونه چې دي دا ایمانونه مو قسم په الله چې په قبر کې خلاص نه کړي. دغه ایمانونه مو قسم په الله چې د رسول الله محبت ته ونه رسي. دغه ایمانونه و غیرتونه مو قسم په الله چې د رسول الله شفاعت ته ونه رسي. په خلاصو غوږونو یې واوري، هر څوک یې غږ مې اوري، اواز مې اوري. قسم په الله چې دا ایمان او دغه غیرت او دغه اسلام دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې جواب ویلو د پوښتنو ته ونه رسي. نتې د خوښه خپله ده. همدا نن میلاد نه دا زده کړه چې زه به دا کومونه روا وکړي چې اخته یم دا به پرېږدم.